الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې جوړ، روغ او د صحت جامې مو په تن وي. زه نصیر احمد ایمل د امید خصوصي عالي لیسې د بایولوژي د مضمون استاد. تاسو پوهیږئ چې د امید خصوصي عالي لیسې لخوا تاسو ته د ای سکولینګ اینډ هوم سکولینګ پروګرام برابر شوی، ترڅو تاسو وکولای شئ چې په انلاین ډول سره خپل درسونه تعقیب کړئ. نن موږ تاسو د ګل لرونکي نباتاتو یا پټ تخم لرونکي نباتاتو پر تکثر یا ډیرښت باندې بحث کوو. مخکې له دې چې دغه نباتاتو تکثر ته داخل سو، موږ تاسو د دغه نباتاتو په اړه ځینې عمومي خبرې او د دغه نباتاتو د تکثري جوړښت کوم چې ګل دی د هغه په اړه باندې یو څه معلومات لاسته راوړو. دغه نباتات معمولا ګلونه او میوې تولیدوي. ټول غلې دانې، میوې او ځینې ګلخانه‌یي محصولات چې دي دا ټوله په دغه نباتاتو کې راځي. د دې نباتاتو تخمونه چې دي د ښځینه تکثري جوړښت چې موږ تاسو به د ګل په جوړښت کې بحث لاندې ونیسو، د دغه تکثري جوړښت په یو برخه کې چې تخمدان نومیږي په دغه برخه کې پټ دي. نو په دا خاطر باندې دغه نباتات ته پټ تخم لرونکي نباتات یا هم ګل لرونکي نباتات ویل کیږي. راځو ګل د پټ تخم لرونکي نباتاتو تکثري جوړښت دی. په دې معنا سره چې دغه نباتات د دغه جوړښت په واسطه باندې تکثر کوي، ډیرښت کوي یا هم خپل نسل ډیروي. ډیر ګلان چې دي هغه یو مذکر او مؤنث برخه لري. په دې معنا سره چې زیاتره ګلان یو مذکره برخه او یو مؤنثه برخه یا هم یو ښځینه برخه او یوه نارینه برخه لري، چې د دغه برخو څخه د نارینه برخې څخه یې ګرده او د ښځینه برخې څخه یې تخمه تولیدیږي. وروسته دغه ګرده د نارینه جوړښت تکثري جوړښت څخه و ښځینه تکثري جوړښت ته انتقال مومي او د دغه پروسې څخه وروسته د القاح عملیه صورت نیسي او بیا وروسته یو بل نبات جوړیږي. خو د دغه ګردې د انتقال په اړه باندې به موږ تاسو مکمل بحث وکړو. ګل لرونکي نباتاتو شمېر چې دی دا د هغه نباتاتو څخه کوم چې ګل نه لري نسبتا ډیر دی. دا نباتات چې دی په بیلابیلو چاپیریالونو کې خپل ځان عیارولی سي. د دې نباتاتو زیاتره نوعې داسې دي چې موږ تاسو یې شاید د هغه ګل په سترګو ونه وینو، شاید هغه کوچنی وي او یا هم موسمي وي. ځینې وخت تاسو په ځنګلونو کې وینئ چې یو واښه چې وي هغه په ځینې وختونو کې ګل لري، په ځینې وختونو کې یا په ځینې فصلونو کې ګل نه لري. خو نسبت ګل لرونکي نباتات چې دي هغه نسبت هغه نباتاتو چې ګل نه لري زیات دي. راځو د ګل ساختمان ته، چې د ګل په ساختمان کې موږ تاسو به پر ځینې موضوعاتو باندې بحث وکړو. لومړی د هغه څخه د ګل په ساختمان کې چې کوم جوړښت دی هغه د پیډیکل په نامه باندې یا پیډیکل په نامه باندې یو ساختمان دی. د دې ساختمان وظیفه دا ده چې ګل د نبات د تنې سره وموښلوي. په اصطلاح یو د ارتباط ورکوونکي رول لري. ګل یا هم په اصطلاح د ګل لرونکي نباتاتو کوم تکثري جوړښت چې دی یا د پټ تخم لرونکي نباتاتو کوم تکثري جوړښت چې دی هغه د نبات د تنې سره وموښلوي. د پیډیکل یا د دغه برخې یا د دغه ساختمان وظیفه دا ده چې ګل د نبات د تنې سره وموښلوي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ریسپټیکل په نامه باندې یو ساختمان لرو. د دې ساختمان دنده دغه ده چې دا د ګل کوم برخې چې دي یعنی فلورل پارټس چې کوم دي یا د ګل برخې چې کومې دي نارینه او ښځینه برخې او ځینې نور ساختمانونه په ځان کې ټینګ وساتي. یعنی په اصطلاح د ګل دپاره د یو قالب رول لري. د ګل ټوله برخې په ده کې موښتي دي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو یو دوه ساختمانه لرو چې دغه ساختمانونو ته په مجموع کې د پیریانت اصطلاح کارول کیږي او دغه دوه ساختمانونه یو یې سیپل او بل ساختمان یې د پیټل په نامه باندې یو ساختمان موږ تاسو لرو. د سیپل وظیفه دا ده چې د ګل ښځینه او نارینه برخې د حشراتو د ځینې نورو تاواني مایکرو ارګانیزمونو څخه وساتي. د پیټل وظیفه دا ده چې
دغه کوم حشرات یا کوم په اصطلاح هغه ګرده شیندونکي چې دي هغه ځان ته راجلب کړي. دغه برخه د ګل ډېر ښه رنګ، جذاب رنګ او ښه بوی لري. نو په همدغه دلیل سره ځینې حشرات راځي پر دغه ګل باندې کښېني. وروسته د هغه څخه د دغه ګل کوم جنسي حجرات دي هغه انتقالوي. دغه برخه په ریپروډکشن یا په تکثر کې کوم رول نه لري، صرف د دې برخې وظیفه دا ده چې د ګل ساتنه کوي یا د ګل په اصطلاح پروټکشن په غاړه لري او د حشراتو راجلبول. دغه وظیفه د ګل د دغه برخو یو عمومي وظیفه ده. وروسته د هغه څخه موږ تاسو په ګل کې د ګل نارینه او ښځینه برخې لرو. نارینه تکثري جوړښت او ښځینه تکثري جوړښت. نارینه تکثري جوړښت ته موږ تاسو د سټامین اصطلاح کاروو. سټامین د ګل نارینه تکثري جوړښت ته ویل کیږي. په دغه جوړښت کې موږ تاسو دوه ساختمانونه نور وینو چې یو یې د فایلامنټ اصطلاح او بل تاسو وینئ چې د انتر په نامه باندې یو ټرمینالوژي یا اصطلاح موږ تاسو لرو. فایلامنټ وظیفه دا ده چې د ګل کوم د پولن یا انتر چې کوم دی یا د هغه برخه چې د ګل ګرده پکښې پخیږي په دغه برخه د ګل پورته ونیسي تر څو کوم حشرات چې پر دغه ګل باندې کښېني دغه پولن د دغه برخې څخه پولن و ښځینه تکثري جوړښت ته انتقال کړي. نو د فایلامنټ وظیفه دا ده چې تر څو انتر په هوا کې پورته ونیسي. وروسته د هغه څخه د انتر برخه، د انتر په برخه کې موږ تاسو وایو چې د نبات د نارینه تکثري جوړښت کوم جنسي حجرات یا په اصطلاح ګرده چې موږ تاسو ورته وایو هغه تولیدیږي، هغه جوړیږي. وروسته چې کله دلته ګرده جوړه سوله دغه د انتر برخه کې چې کوم تاسو دغه جوړښت وینئ دا څریږي او دغه ګرده د محیط ته انتقالیږي. وروسته د ځینو عواملو لکه باد، اوبه، ځینې حشرات د دوی په واسطه باندې دغه پولن یا دا ګرده د نبات و ښځینه برخې ته انتقالیږي. راځو موږ تاسو په ګل کې د یو بل ساختمان لرو د ښځینه تکثري جوړښت، یعنی دغه ته موږ تاسو د پیسټل اصطلاح کاروو. پیسټل د ګل ښځینه تکثري جوړښت ته ویل کیږي. په پیسټل کې موږ تاسو درې ساختمانونه لرو چې هغو څخه یو د سټیګما ساختمان دی. سټیګما وظیفه دا ده دغه برخه د نبات د ګل یو سریښناکه برخه ده. کم پولن یا کم ګرده چې د نارینه جنسي جوړښت څخه و دغه ښځینه جنسي جوړښت انتقالیږي د دغه برخې د سریښناکوالي په خاطر باندې په دغه برخه باندې موښلي او وروسته د هغه څخه چې کله دغه وموښتل وروسته د هغه څخه دا د سټایل د لارې دغه کم ټیوب چې تاسو وینئ دا ټیوب لایک سټرکچر یا ټیوب ته ورته ساختمان چې تاسو وینئ د دغه ساختمان د لارې دغه ګرده د نبات اووري یا هم تخمدان ته داخلیږي. په تخمدان کې دا کوچني کوچني ساختمانونه یا هګۍ ته ورته ساختمانونه چې تاسو وینئ دې ته تخمه وایي. وروسته د هغه څخه چې کله دغه نارینه جنسي حجرې یا ګرده د نبات د اوویول یا د تخمې سره یو ځای سوله د هغه څخه وروسته یو زایګوټ جوړیږي. زایګوټ بیا وروسته په یو نوي نبات باندې جوړیږي. دغه زموږ تاسو د ګل یو لنډ تشریح او د هغه د ساختمانونو سره اشنایي وه. موږ تاسو ویل چې ګل د پټ تخم لرونکي نباتاتو یا هم ګل لرونکي نباتاتو یو تکثري جوړښت دی. په دې معنا سره چې د دغه نباتاتو تکثر او ډیرښت د دغه جوړښت په واسطه باندې رامنځته کیږي. موږ تاسو وروسته د دې څخه د پولینیشن یا د ګردې شیندنې عملیه وایو. د پولینیشن یا د ګردې شیندنې عملیه موږ تاسو پوهیږو چې نباتات نسي کولی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نسي کولی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نو د دې لپاره چې دغه نارینه جنسي حجرې د نبات د ښځینه جنسي حجرې سره یو ځای سي او وروسته د هغه څخه د القاح عملیه صورت ونیسي دوی یو بهرني عامل ته ضرورت لري. دغه بهرنی عامل کیدلی سي چې یا انسان وي، کیدلی سي حشرات وي، کیدلی سي باد وي او کیدلی سي چې هم اوبه وي. نو د دې لپاره چې دغه نارینه جنسي حجرې و ښځینه جنسي حجرو ته انتقال سي د یو بهرني عامل په واسطه باندې دا عملیه سرته رسیږي. دغه عملیې ته موږ تاسو د ګردې شیندنې عملیه وایو. په ګل لرونکي نباتاتو کې جنسي تکثر
یا په اصطلاح سیکشوالي ریپروډکشن چې دی هغه په دغه ډول سره رامنځته کیږي. د لومړی په دغه برخه کې د انتر په برخه کې پولن هغه پخیږي، وروسته دغه د انتر برخه څیریږي، پولن محیط ته ازادیږي. کله چې پولن محیط ته ازاد سو، د هغه څخه وروسته د بهرني عامل په واسطه باندې دغه پولن یا د ګرده و ښځینه جنسي جوړښت ته انتقالیږي. د سټیګما د برخې سره موښلي، موږ تاسو ویل چې دا برخه سریښناکه ده. کله چې د سټیګما د برخې سره وموښتل، وروسته د هغه څخه دغه د سټایل د لارې یا د دغه ټیوب د لارې ځي د ښځینه جنسي جوړښت یا ښځینه تکثري جوړښت د اووري برخې ته ځان رسوي. کله چې د اووري برخې ته ځان ورسوي، بیا وروسته د هغه څخه د القاح یا د فرټیلایزیشن عملیه چې موږ تاسو وایو چې نارینه جنسي حجرې د ښځینه جنسي حجرو سره یو ځای کېږي، وروسته د هغه څخه یو زایګوټ جوړوي. د دغه زایګوټ څخه بیا وروسته یو بل نبات جوړیږي. نو په تخم لرونکي یا پټ تخم لرونکي نباتاتو یا ګل لرونکي نباتاتو کې دغه سایکل همدغسې دوام لري، یعنی د پولینیشن عملیه یا د ګردې شیندنې عملیه ترسره کیږي. وروسته د هغه څخه تخم جوړیږي. د تخم څخه وروسته یو بل، یعنی کله چې تخم موږ تاسو په مځکه کې وشیندو یا هم د هغه تخم چې کله په مځکه باندې ولویږي، وروسته د هغه څخه یو بل نبات راشین کیږي. د هغه نبات چې کله لوی سو، بیا وروسته دغه سایکل همدغسې جریان لري. دغه و زموږ تاسو د هم دغه اولې هفتې درس. په بل ساعت کې موږ تاسو د ګردې شیندنې عملیه چې موږ تاسو مطالعه کړه، د همدې عملیې پر ډولونو باندې او پر هغه عاملونو باندې چې دغه عملیه سرته رسوي بحث وکړو. تر بل ساعته پورې مو پر پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.